ننګرهار کې په لویه کچه د برېښنا ضایعاتو مخنیوی وشو. د ننګرهار برېښنا حوزې ریاست هڅاند کارکونکو پر مټ د جلال آباد ښار یو مارکیټ کې د برېښنا ناقانونه کارونې لویه شبکه کشف او برېښنایي پرې شوه. د ننګرهار برېښنا حوزې ریاست مشرتابه په حضور کې د ناقانونه برېښنا کارونې یادمزي پرې شول. سرغړونکي په خپل جرم اعتراف وکړو او د لګول شوی برېښنا جبران حصاري، محاسبي او پیسو تحویلولو لپاره یې تجارتي څانګې ته مراجعه وکړه. د برېښنا هر ډول ناقانونه کارونه د برېښنا پالیسۍ له نظره جرم بلل کیږي او له ټولو سرغړونکو څخه به د لګول شوی برېښنا جبران خساره واخیستل شي. د هر ډول ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي کې له موږ سره همکاري وکړئ او د بیت المال اړوند شتمنۍ زیانمنېدو مخنیوی وکړئ.